إنها لإحدى الكبرى نذيرا بشرا لمن يشاء منكم أن يتقدم أو يتأخرا كل نفس بما كسبت رحينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. نو ګرانو ملګرو درنو دوستانو دا په دین باندې تجارت چې دی دا یوازې په آسیایي ټولنه کې نه دی مطلب ښه او په افغانستان کې او پاکستان کې او په دې ځایونو کې دلته هم چې دی دلته هم دا مطلب دا کیسه شته دی. دا ګوره دا کس تاسې وکتو چې دا لاوډ سپیکر یې لګولی قرآن کریم تلاوت کوي او دا یې زه مطمئن یم دا د شوق نه خو نه کوي که نه دا دلته مطلب خلک ورته راځي 1 روپۍ او 2 روپۍ ورته اچوي نو که څه هم یو ښایي یو مثبت پیغام وي دا چې هغه تلاوت کوي مطلب که نه خو زه فکر کوم چې دغسې د سړک په سر باندې چې خلک تیریږي را تیریږي څوک ورته غوږ نه نیسي نو زه نه پوهېږم چې دا به څومره جواز ولري. نو دا تاسې ګورئ درنو ملګرو تلاوت کوي ګوره ورته دې خواته خو دا مسجد تاسې ګورئ ګرانو ملګرو په دې اړه خو د تمام معلومات درکړي وو. دا د تیرانا تر ټولو لوی مسجد دی او یوازې د تیرانا نه بلکې په ټول البانیا او اند د بالکان په هیوادونو کې تر ټولو ستر اسلامي مرکز په نوم باندې دا یادیږي. 2014 کې د دې کارونه شروع شوي په غالب ګمان 2023 کې 2023 کې د دې کارونه چې دی تمام شوي. د ترکیې هیواد په 10 میلیونه یورو باندې دا جوړ شوی جومات دی او دلته چې دی مسلمانان راغونډېږي کینی پاسېږي منځونه کوي جمع کوي په ځانګړي ډول جمعې چې دی جمعه کې مطلب ډېر خلک پکې راځي اخترونو کې د روژې مراسم دا ټول هر څه چې دلته نیول کېږي او مخامخ به تاسو هغه غونډۍ به تاسو ته ښکاري که نه ښه زبردسته واوره پرې ورېدلې ده او داسې دا د دې ځای کیسه یې داسې را دغه کړې ده دا یخه کړې ده دا ګوره په دې مخامخ غونډۍ باندې دا واورې ورېدلي او دلته چې دی دلته دا متلانه یې یخه کړې ده ډېره زیاته نو هوا یې یخه کړې ده او بس څه وکړو نو ټوله اروپا کې ښایي همدغسې یو وضعیت وي هوا یخه شوې ده په دې ورځو کې دا ما وګوره 1 جمپر او 2 جمپره دا مې اغوستي دي د دې په خاطر باندې چې یخ مې ونه وایي. نو داسې مسلې دي ګرانو ملګرو او درنو دوستانو مخامخ پاس هغه بلډینګ تاسو وګورئ د پاس په سر باندې دا ونې ورته کرلي دي ډېرې خوندورې او دا وګوره تاسو ډېر زبردست سم مکمل باغ یې جوړ کړی دی. موږ او ستاسې په وطنونو کې خلکو هغه روغ ځنګلونه چې دی ووهل ونې ترېنه لاړې پرې کړې ځنګلونه یې ووهل او په اقلیمي بدلون کې اوس سم بد غوبل جوړ دی ځکه چې ونې نشته ځنګلونه نشته سیلابونه راځي او بس وطنونه وړي دغسې او خلک چې دی دغه کوي دا زیانمن کوي. نو خو دلته په دې وطنونو کې خو څوک د ونو د وهلو حق حتی نه لري ان د بلډینګونو په سر باندې ونې چې دی کاري په دې هیله باندې چې یو ورځ زمونږ وطن هم دغسې په امن وي دغسې شین وي دغسې پرمختګونه پکې وي او خلک پکې خوشحاله ژوند ولري. په همدې هیله ډېره مننه درنو ملګرو.